السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم چې تېره شپه چې ساوت افریقا لیګ کې رشید خان چې کومه کپټنسي وکړله چې ډېره زبردسته لوبه یې د خپل ټیم لپاره وګټله. یو طرف ته خو د پاکستان پخواني لوبغاړي د رشید خان تعریفونه کوي، او بل طرف ته آی سی سی ورته حیرانه پاتې سوی ده. آی سی سی د رشید خان په هکله باندې څه ویلي دي هغه به زه تاسو ته ووایم، او بل دغه لوبې نه وروسته بیا رشید خان څه ویلې دغه به هم تاسو سره شریک کړم. خو که تاسو هم د رشید خان مینوال یاستئ دغه ویډیو هم در سره لایک کولی سئ. پرون شپه چې کومه اولنۍ لوبه په ساوت افریقا لیګ کې ترسره سوله، دغه لوبه د رشید خان دوی ټیم یعنې ډېره په اسانۍ سره وګټله. دغې لوبې په هکله خو ما تاسو ته خیر معلومات هم درکړي ول، خو بیا به هم زه تاسو ته ووایم چې هغه بل ټیم 143 رنزه ټارګېټ د رشید خان دوی ټیم ته ورکړی و. یعنې دغلته تاسو وګورئ رشید خان د کپټنسي په وجه باندې ښه کپټنسي وکړله چې دا بل ټیم ډېر ښه ټیم و، یعنې مضبوطه ټیم و. دوی سره دغه د جیسن روی او جوس بټر د انګلند ډېر ښه لوبغاړي دي، تاسو به یې ما نه ډېر ښه پېژنئ چې دغه دوه لوبغاړي هم دوی سره ول. ډیوډ میلر د ساوت افریقا خطرناکه لوبغاړی او این مورګن غوندې لوبغاړي هم دوی سره ول، او بیا هم دوی د رشید خان دوی ټیم باندې دومره زیات ټارګېټ کېنښوده، او ټول ټیم یې 143 رنزه ټارګېټ د رشید خان دوی ټیم ته ورکړی و. بل طرف ته د رشید خان دوی ټیم ته په کار و چې دغه ټارګېټ 14 اوړو کې اننه پوره کړي. دوی ته بیا یو اضافه پوینټ هم ورکول کېږي، او هماغسې وسول چې د دوی دغه یو لوبغاړی او ځوان لوبغاړی د ډیور بریوس صرف 19 کاله عمر لري، 140 بالو باندې 8 رنزه کړي دي. د هغه لیګ ټین هم ورته 240 رنزه کړي دي، او سیم کرنس چې کوم ده د انګلند اراونډر هغه بیا 6 رنزه په 14 بالو باندې کړي دي. نو ډېر په اسانۍ سره په 15 اوره او 3 بالو باندې دغه ټارګېټ پوره کړ. اوس راځم اصلي خبرې ته چې د زیاتره د پاکستان دغه پخواني لوبغاړي چې کوم دي دغه هم د رشید خان تعریفونه کوي، خو د آی سی سی له طرف نه هم یعنې آی سی سی هم د رشید خان کپټنسي ته حیرانه پاتې سوی ده. دغه لاندې به تاسو ته ښکاري دغه آی سی سی لیکلي دي، سر کې خو یې لیکلی چې ممبئی انډین کیپ ټاون اینډ پیر روورز میټ ان د فرست ایور ټي 20 میچ. خو دلته بیا دویم لاین کې تاسو ګورئ وانډرفul سټارټ فور رشید خان ان ساوت افریقا ټي 20 ډیبیو کپټنسي ګریټ وین. یعنې ډېره ښه لوبه رشید خان ترسره کړله او ډېره ښه لوبه یې ورته وګټله. خو بل طرف ته رشید خان بیا وایي چې ما دغه لوبه کې یعنې څنګه چې موږ غوښتل هماغسې وسوه. د موږ لپاره سټارټ هم ډېر مهم او ما سره ډېر ښه ټیم دی، د موږ بولنګ ډېر زیات مضبوطه ده چې زه ورباندې ډېر زیات خوشحاله یم. موږ سره بیټسمینان هم ښه دي. څنګه هم چې سټارټ اخیستلی ده غواړم چې دغه څو هفتې په ساوت افریقا لیګ کې هم خپل ټیم ته ښه ولوبېږم او ښه کپټنسي ورته وکړم، او د ممبئی انډین کیپ ټاون لپاره زه دغه ساوت افریقا لیګ وګټو، یعنې پوره کوشش به کوم. جوفرا آرچر په هکله باندې بیا د داسې ویلي دي چې جوفرا آرچر ډېر ښه بولنګ ترسره کړ، ډېر وخت انفټ و، خو هغې نه باوجود هم ډېر زبردسته بولنګ ترسره کړ. جوفرا آرچر 3 لوبغاړي په دغه لوبه کې اوټ کړي ول، او دغه بریوس په نوم باندې کوم ځوان لوبغاړی ده دی وایي چې د ده استعداد کې یعنې ما ته معلوم ده چې دا ډېر با استعداده لوبغاړی و، او نن یې ثابته کړله چې دی په دومره کم عمرۍ کې یعنې دومره ینګ ده، ځوان ده، او دومره ښه بیټنګ یې د موږ لپاره وکړ. نو تاسو د رشید خان په هکله باندې څه نظر لرئ چې رشید خان څنګه کپټنسي په دغه اولنۍ لوبه کې وکړله؟ که تاسو لوبه کتلې نو خپل نظر هم لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ، او نور ښه وخت ولرئ. الله په امان.